إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال الله عز وجل في محكم تنزيله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان زما معزز مسافر ورونو زمانگا استاذ ننانی موضوع دعا همدغه عبادت
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم فرمان ده، فرمان نبوی چې حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ روایت کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدعاء هو العبادة، دعا چدا همداد عبادت، دا عبادت مختلفی طریقی، مختلف عبادتون دی، عبادت مالی، عبادت بدنی، عبادت مالی بدنی دوانا عبادتون. هغه عبادت چې هو به ورته عبادت ویل شي، هغه یو د هغې نه دعا ده. زمونږ او تاسې داسې خوب دین او شریعت دی چې د دعا طریقه هم راته ښیي. هیڅ شی زمونږ او ستاسې نه په دین کې پاتې نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین وړه مسله ده، کلویه مسله ده، رب د خوانه هغه ته ویلی شوي د خپل امت ته د هغې بیان کړی. نو دعا کول دا یو معمولی شی نه دی، یو معمولی اسلحه نه ده ورونو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته، صحابه کرامو ته د دعا طریقه ښودلې ده. کله کله یو سړی د ځان سره سوچ او فکر کوي چې زه د ګناه نه ډک یم، بلکې موږ د ډېرو خلکو نه اورېدلي، موږ ړانده چرګان یو، ګناهګار یو، د ګناه نه ډک یو، لیواني، زناوري. بعد یو سړي ته خبره وکړو چې هغه رب ته زموږ دپاره سفارش. دا توبه ورونو څوک وباسي؟ توبه خو ګناهګار انسان توبه وباسي، ګناه ترې شوي بیا توبه وباسي. دا دعا څوک کوي چې محتاج یې، مجبور یې، ضرورت لري، نو هغه سړی دعا کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره په ډاګه کړې ده چې ګوره دعا عبادت دی، او عبادت کې شرط دا ده چې یوازې به رب العالمین لکه ته چې څه شی غواړې د رب نه به غواړې، ته چې څه حاجت وړاندې کې رب ته به وړاندې کې، ستا چې څومره ضرورتونه دي د الله نه به غواړې، هغه به دله پوره کوي. فرمائی سورة بقرہ کے رب العالمین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اوہ زما حبیبہ کلچ دتانا زما بندگان تفوسو کی زما پبارک نو ورتو ہے چیز نجدی ما اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبلو ما دعا کون کی کلچ مارا بلی. نبی علیہ السلام تا فرمائی رب العالمین زما بندہ دتانا تفوس کئی زما بارکی د اسلام او د مسلمانانو عقیده ده چې رب العالمین د وو اسمانونو نفاسه ده، الله عرش د فاسه ده، او عرش د وو اسمانونو نفاسه ده. د هغه ځای نه زما او ستا خبره اوري.
د دې دیوال نه جمعات ته بهار چې یو مرګره بل ته خبره کوي منګ او تاسو دلته داغه خبره نه و خو رب العالمین چې د عرش د فاصله ده وعرش د وو اسمانونو د فاصله ده زما استاد په ځل کې چې ته تیریږي او ما او تا چې څه خبره کوو که بهاري نږدې لري رب العالمین او الله وزي اورم څوک چې څه خبره کوي زړه کې کومه خبره تیریږي منګ او تاسو دلته جمعات کې ناسي خطبه اورو زړه کې چې د چا څه خبره تیریږي زه په نه پوهېږم خو لیکن رب په پوهېږي نو الله وی پیغمبر اسلام ته چې ته دې قوم ته ووایا چې کله تاسې زما په باره کې د تا نه زما بندگان تپوس کوي ورته ووایي چې زه نږدې یم په اعتبار د علم سره څوک چې دعا کوي حاجت وړاندې کوي زه وله خبره منم قبلو مې وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ویلی دی ستاسو رب چې ما راوبلی زه ستاسو دعا قبلومه ما راوبلی ستاسو چې څومره طلبونه دي څومره حاجتونه دي څومره مشکلات دي هغه دله زه قبلوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اغه خلق چې زما د عبادت نه تکبر کوي سيدخلون جهنم داخلين ټول به جهنم ته رسوا او ذلیل دي الله دې موږ او تاسو د جهنم نه وساتي نو دعا کول دورونو عبادت موږ به څوک را بنو رب العالمین مشکل بچاته وړاندې کوو رب العالمین حاجت بچاته وړاندې کوو رب العالمین هغه وړوکی مشکل دی او که لوی مشکل کله کله یو سړی وایي چې یاره زه خو دعاګانې کوم همیشه دعا کوم خو لیکن قبلیږي دعا کوم قبلیږي نه نو زما ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو مبارک حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ده وما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال ويوم من مسلمان چې دعا کوي دسی دعا چې په دې کې ظلم زیاته حرام او غلط خبره پکې نه چا باندې زیاته ظلم زور ذکر رب حکیم ذات دی عادل ذات دی یو سړی په دعای کوي خو ظلم کوي چا باندې اسی خیری کوي دا الله نه قبلې نو دا انسان وایي چې زه همیشه دعا کوم او نه قبلېږي دا خبره دی نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې خامخا د دریو خبرو کې به رب العالمین یو ولا قبلې یا دا دی چې د دعا چې دا مغه کم ټیم کې چې دا غواړي په مغه ټیم ولا حاجت الله پوره کړي دعا یې قبول شي یو دا کدا ونشي نو بیا د د لپاره چې د څونه مشکلات دي مصیبت دي آفت دي هغونه خیر ول جمع کی کدا ونشي د باندې چې څومره آفت او مصیبت راځي هغه تن الله لري کوي د دې دعا د وجه دعا ډېر یو قوي شی دی دعا ډېر قوي شی دی دا عاجزي دا تضرع دا برب تکول غواړي
دنیا کې چې څومره قوتونه دي، څومره حکومتونه دي، څومره نظام دی چې خلک پکې تغییر او تبدیل راولي، هغه واسطه په کار باندې اچي. خو د رب په نظام کې چې شی تغییر نشي راوستلی. دونه یو قوي شی دی چې رب العالمین په لوح محفوظ کې په تقدیر کې یو فیصله کړې ده، لیکلې ده. دا فیصله یو شی ماتولی شي چې هغه انسان عاجزي او دعا وکړي رب جاړي. الله یو فیصله کړې ده، تقدیر کې ورته لیکلې ده، خدا د دعا د وجنه، د جړا د وجنه، د عاجزۍ د وجنه الله ته جاړي چې یا الله دې مصیبت او آفت نه مال وساتي، الله د دې نه مې بچ. نو هغه لیکلی شی د دعا د وجنه هغه څه کېږي؟ محو کېږي او ختمېږي. حدیث کې راځي چې تقدیر کې هغه نشي واپس کېدلی، نشي رد کېدلی مګر دعا یې ردي. نو دا دعا دونه یو قوي اسلحه ده ورونه. خلق د الله په ځای باندې د مخلوق نه دعا غواړي. نو کله قوي ده دعا چې د الله نه وغواړي، او که الله دې پرېښود او د مخلوق نه دې شروع وکړه، نو دې وخت کې به د ذلت او تبعی سره موږ مخ. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله. اے خلقو، الله یو مثال بیانوي، دی مثال سره خپ توجه په سوچ او فکر سره غوږ ته ورسي، سمجھ او سوچ سره دا مثال واوره. یا ایها الناس او خلقو ضرب مثل فاستمعوا له. رب کائنات یو مثال بیانوي، هغه ته غوږ ونیسئ، د زړه په غوږونو باندې دغه مثال واورئ. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اغه خلق چې تاسو د غیر الله نه رب العالمین علاوه بل څوک بل چا ترا مدد شوای، بل څوک را بلای مخلوق ته دعاګانې کوي، عاجزي کوي، د مخلوق نه غواړي. نو ګوره یاد لره لن یخلقوا ذبابا، دغه غیر الله، دغه مخلوق، دغه انسان چې د الله نه علاوه بل چا ته خپل عاجزي او دعا کوي، نو ګوره یاد لره یو مچ هم نشي پیدا کولی. دا غیر الله، الله نه علاوه بل چا د چې ته دعا کې عاجزي او ته وړاندې کې، ګوره یاد لره دا یو مچ هم نشي پیدا کولی، دونه طاقت هم نه لري. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، او گچری یو مچ راشي او دغه باندې کینی او مچ چې شلري کوي او تختی، نو لا يستنقذوه منه، هغه نشي بچولی، نشي خلاصولی. یو انسان دې منډه تینا غواړي، ما ته بچی راکې، ما ته لور راکې، زما بیماری لري کې، زما مشکلات حل کې، او تا تراغلم رب العالمین ته دی واسطه کوم، زمونږ دا مشکلات حل کې، رب ته مونږ دفاره وغواړي. نو الله وی دا سړی په خپله د مچ طاقت هم نه لري چې مچ پیدا کړي، بلکې که دا مچ په دغه انسان باندې کینی،
هغه هم منډه د دنیا نه رحلت کړي د مچ هغه نشي لري کوله مچ هم د ځان نشي شړلې مچ چې شد دنه اخلي هغه هم ته نشي بچولې نو فرمایي کچری دا مخلوق چې تاسو د دین خپل حاجتونه غواړئ خپل دعاګانې او عاجزي ورته کوي بچي ورنه غواړئ څوک د طبي ذمہوار ګرځولې ده څوک د سرخوږي ذمہوار ګرځولې څوک د ګډخوږي ذمہوار ګرځولې څوک د فالج ذمہوار ده څوک د مختلفو بیمارانو د فارغ خاص کړي دي خلق او خپل حاجتونه غین غواړي نو رب العالمین وی ګور یاد لري چې دغه غیر الله یو مچم نشي پیدا کوله ولو اجتمعوا له کدا ټول اولیاء کرام راجم شي چې یو مچ پیدا شي نه نشي پیدا کوله یو مچم نشي پیدا کوله هغه خپل الله ته محتاج دی او د الله نه غواړي دی ولی الله ته چې دا درجه الله ور کړی دا ولی هغه د الله نه وخت الله ته خپل حاجت او تضرع کوله او به فرمایو ان يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب دا انسان چې په خپل مړلو ته نه بچي واړي هغه انسان چې د دنیا نه کوچ کړي دی رحلت کړي دی او تو خپل حاجت غواړي تو چې ما ته تب زما خکې زما بیماری خکې ما ته مشکل پیدا شوی دی په دې مشکل کې را سره کومک وکې نو وی ضعف الطالب والمطلوب دغه انسان چې د دې نه دعا کوي طالب د دعا کوونکی ډېر ضعیف دی او دغه انسان چې مړ دی او ته نه دعا کوي هغه په خپل هم ضعیف دی کله تا سره کومک نشي کولی نو کومک به څوک کوي یو رب العالمین دی ایاک نعبد و ایاک نستعین من 24 گھنٹے من مانځ کې څه وایي چې یا الله خاص تانا ستا عبادت کو یا الله خاص تانا امداد غواړو نو دعا عبادت د عبادت به چا کې رب العالمین دعا کې به څوک نه شریک او خاص بد الله نه امداد غواړي یو هغه ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب ده اجي سب ګاړه راکې یو ځای پورې زم دې ته ما تحت الاسباب وای دا جایز ده خو هغه شی چې د مخلوق په لاس کې نشته او ته نه غواړي یو 100 روپۍ قرض راک سیکل راک یو پرچ راک د دنیا کوم ضرورتونه دي هغه ته نه غواړي دا شی دی شي دا جایز دی کې څه نشته خو چې دې انسان په وس کې نشته د رب هغه د رب خصوصیت دی رب ورکوي او ته د مخلوق نه غواړي نو دغه وخت بیا نقصان دی او تاوان سره مخامخ دا به عبادت ګرځي دا د یو رب العالمین صفت دی یو الله کوي بل څوک نشي امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه روایت فرمای چې امام صاحب رحمت الله علیه فرمایلی دی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به ندی جایز یو چا د فاره چې هغه دعا وکي وغواړي مگر د الله نه به غواړي امام صاحب رحمت الله علیه سوی دعا چې کې حاجت وړاندې کې الله ته وړاندې کې الله نه بغواړي مخلوق نه نشي وخت دا خبره مولانا نعمان آلوسی په خپل کتاب جلاء العینین کې 452 صفحه کې لیکي دارنګ غایت الامانی د محمود شکری کتاب د دویم جلد 15 او 309 نمبر صفحه کې وای چې ته چې غواړې یو الله نه بغواړي مخلوق نه نشي وخت دعا کې د چانه به کې یو الله دا څه وای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله متاسفانه خلق وای چې موږ احنافی د امام صاحب د مذهب دعوه کوي او به دا خبره نه مني
امام ابن عابدین د دې قول شرح ولکي امام ابن عابدین د دې قول شرح کوي وی لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به ما نتدا بل چانه بنغواړي مگر د الله نه بغواړي مناسب ندي الا به بذاته واسمائه وصفاته دا الله د ذات نه بغواړي یا الله د تانه غواړي دا الله په نومونو باندې بغواړي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله خیسته نومونه دی یا رحمانو یا رحمان ذات په ما باندې رحم وکي یا قادر مطلق ذاتا ته زما دا مشکل حل کی یا مجیب الدعوات نو دعاګانی نمونه به اخلي د رب العالمین او به دعا وکي دا رنګ د الله په صفاتونو باندې بذاته واسمائه وصفاته دا مولانا امام ابن عابدین فدور مختار شرح تنویر الابصار کې سره د دور رد مختار پنځم جلد 254 نمبر صفحه کې ذکر دی یعنی چې یو سړی دعا کوي چانه به کوي یو رب العالمین هغه ته وړاندې کوي حاجت ورونو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان ربکم تبارک وتعالى حی کریم یستحی من عبده استغفر رب حیا کوي کریم ذات دی یستحی من عبده د خپل بندن حیا کوي چې کله لاس انسان لاس اوچت کړي د الله نه غواړي او دې ردی نه ضروري ولور کوي نو حیا د رب العالمین صفت دا حدیث دې باندې دلالت کوي کریم د الله نوم دی ان ربکم تبارک وتعالى حی کریم یستحی من عباده حیاناک دی کریم ذات د خپل بندگانو نه حیا ورزي چې الله سوچت کی یا الله زما دا مشکل حل کی وغه ولنا علی نو ضرور رب العالمین ولا حی نو دعا په عاجزۍ سره کوو د دعا د آدابنا علما لیکي یو دا ده چې دا به جزمن داسې یقین بساتي چې رب زما یقین دی چې زما دعا قبله خپل دعا کې به شک نه کی دویم په دعا کې متوجی رب العالمین ته چې تکله دعا کې اخو دې خو بګورین زمونږ ډېرونه چې کله سلام وګرځي مانځ سلام وګرځي سنت وکړي داسې ګوري الله سبحانه وچت کړی دا خطا لاس بدی اوچت کړي او کته بګوري چې یا رب زمونږ مشکل حل کړي لاس بدی اوچت کړي او د سترګو نه بدی وخ رواني نو الله به دعا قبلي نو فعاجزه او په تضرع سره وکړي امام اسماعی فرمایي و یوزل بیت الله شریف ته ننوت یو سره د دې کوټې د بیت الله خواته ناس دی په دې میدان کې یو ولال دی نیمه شپه ده تورتم دی تیاره ده او آواز دخولین خیج الہی سیدی و مولایا غابت النجوم ونامت العیون وانت الملك الحي القيوم رب العالمین زما سردار زما مولا یا الله ټول ستوري پرې وتل شپشولا تورتم دې تیار ده یا الله چې څومره خلقو ټول د شوي دي څوک هم په نظر باندې ناراضي یا الله ته هغه ذات چې تعالی خوب ناراضي تعالی پر کال ناراضي ته همیشه قائم دائمه نو دی وخت چې کله د دعا کولا وای سړی را پریوتو بزمک باندې او به هوش شو امام اسماعی فرمایي زی خال العالم چې مرا اوچت کو چې مې او ته وګتل سړی به هوش او به مکینو کله چې په هوش باندې راغی نو چاته نه ته پوسو کو چې دا انسان نیمه شپه چې به هوش شوی دی پروت دی در رب العالمین دربار ته پروت دی او واچی الله خلقو د شوی دی یا الله ستوري پرې وتلی دی
اسمان کی یو ستوره نخکاری په ځمکه باندې چې څومره خلک دی هغه ټول د شوي دي رب العالمین. یا الله زما ګناهونه دا څومره ډېر ګناهونه دي، یا الله ما سره به حساب کتاب کېږي، یا الله ما سره به څرنګه حساب کوي. نو ورونو خپله دعای هغه خپل ګناهونه را یاد کړو، بېهوشه شه پرېوت. امام اسماعي وایي ما چا تپوس وکړه چې دا څوک دی چې دونه نیمه شپه د پرېوځي بېهوشه دی. هغه په شعر کې دغه جواب وایي هذا ابن خیر العباد كله هذا التقي النقي الطاهر العالمي. دا هغه سړی دی چې په مخ د ځمکه باندې سید الاولین والآخرین افضل الرسل بچی دی، دا دغه اولاد دی. هذا ابن خیر العباد كله هذا التقي النقي الطاهر العالمي. دا هغه شخص دی چې د افضل الرسل بچی دی، دا هغه شخص دی پاک دامن صفا سترا او ښکلی انسان دی، خپل دعاګانې غواړي، خپل حاجتونه رب ته وړاندې کوي، خپل ګناهونه را یادوي او بېهوشه کېږي. دا هغه سړی دی. نو بیا ورته هغه وایي چې ته وګوره د هغه سړي بچی چې رب العالمین خپل کتاب کې هغه ته فرمایلی دی قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. الله تا ته ټول ګناهونه معاف کړي دي که چېرې تا کوم ګناهونه د تا نه شوي. انما يريد الله ان يطهركم اهل البيت تطهيرا. الله اراده کړې ده اے اهل بیتو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اهل عیال او کورنۍ او دغه بچو، الله غواړي چې تاسو ګناهونه پاکي او پاکم کړي. هغه ورته وایي چې رب العالمین خو په خپل کتاب کې ویلي دي، ته په دې اندازه شپه ده او جاړې دونه چې بېهوشه کېږي. نو ورونو دعا به داسې طریقې سره کوي چې څنګه منقولوي، چې څومره عاجزي، تضرع، خاکساري، جاړه ورپکې الله به قبلوي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر والرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زمورون دعاء آداب ما تاستويلا يو أغدادي مختصر دغه بیان کو چې دعا چې کله انسان کوي نو هغه به قلبا جسما دا به متوجي رب العالمین. دوهم دا چې عاجزي به ورپکي. دریم دا چې د یو رب نه به کوي. څلورم دا چې هغه به جزم ساتي، جزمن یقین وي چې رب زما دعا قبلې، زما پته یقین دی چې زما دعا قبلې. نو دا به پوره یقین ساتي پر رب باندې، نو الله رب العالمین د دعا قبلې. الله جل جلاله دې زموږ او تاسو ټول عملونه قبول او منظور کړي. الله دې موږ او تاسو ته صحیح توفیق راکړي چې موږ د الله جل جلاله نوم عبادت د نبی علیہ السلام په طریقه باندې وکړو. الله کم خلق چې راغلي د دې دین دنیا ښایسته کړي. یا الله شرعي حاجتونه پوره کړي. الله د مصیبتونو آفتونو نه وساتي. الله د دې کړي عبادتونه قبول او منظور کړي. الله د بچو د سر مال حافظ ناصر شي. الله د آفتونو مصیبتونو نه وساتي. یا الله چې د چا کوم شرعي حاجتونه ول پوره کړي، کله چا بیماری ول پوره کړي. الله که څوک بچي د تا نه وړي الله نیک او صالح بچي ول ورکړي. یا الله هر مصیبت آفت چې نوم مسلمان ته متوجه دی الله ته تنه بچ کې وې ساتي. یا رب العالمین زمونږ د سر مال حافظ ناصر شي. الله نومي ملکونه کې چې بدامني الله ته پکې امن راولي. د ټولو مسلمانانو وینا محفوظه کې الله چیرته نومي مسلمان سر مال حافظ ناصر شي. الله په دې ملک امن او امان راولي. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ووفقهم لتحكيم شرعك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صووا صفوفكم رحمكم الله.